بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام را خلاص کو او دلته به د بوک 1 په نامه باندې دا یو لیست را سره موجود ده، پر دې باندې به کلیک وکړو تر څو پورې زه دا را خلاص یو عملي کار ور باندې وکړو. نو تېره ورځ موږ تاسې په سورټ کمانډ باندې کار کړی و، سورټ او فلټر باندې. دا به انشاءالله نور مشکل نه وي پکښې کې. راځو نن ورځ پر فایند باندې کار کوو. فایند پیدا کولو ته ویل کېږي. که چیرې غواړئ چې دلته په دې جدول کې یا البته په دې نورو ټولو شیټونو کې په دې شیټ کې هم کولی سئ، په دې نورو شیټونو کې هم کولی سئ چې دلته په یو عدد پسې یا مثال په یو نامه پسې یا په یو کلمه پسې سرچ وکړي او هغه پیدا کړي ولټوي نه. راځو دلته پر فایند باندې کلیک کوو. په فایند کې په فایند ډاټ کې اوس مثال موږ تاسې ورته لیکو، موږ وایو د احمد نوم راته پیدا کړه. د احمد نوم به ورته ولیکو، له هغه نه وروسته فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. دا د احمد نوم چې هر ځای موجود وي هغه راته پیدا کوي. دا هم پیدا کوي. بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو، دا نوم هم پیدا کوي. مقصد هر ځای چې د احمد نوم موجود وي هغه راته پیدا کوي. بل که چیرې راولاړ سو، اوس مثال موږ دلته ورته ولیکو، موږ وایو یو عدد راته پیدا کړه. په دې ټیبل کې د 98 عدد دا راته پیدا کړه. 98 عدد به ورته ولیکو، له هغه نه وروسته فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. دا به هم چې کوي راته پیدا کوي. مقصد 98 عدد چې هر ځای په دې شیټ کې موجود وي، ځکه چې دلته ویت ان یعنی دلته موږ تاسې ګوره شیټ ورته انتخاب کړی ده. که چیرې په دې شیټ کې هر ځای د 98 عدد موجود وي هغه راته پیدا کوي او پلټنه پسې کوي. او که چیرې دلته ورک بوک ورته انتخاب کوو، موږ وایو د 98 عدد چې په هر شیټ کې موجود وي، که په دې اول شیټ کې، که په دوم کې، که په درېیم کې، هغه ټول شی که راته سرچ کوي راته ولټوه. اول په دې اول شیټ کې پلټنه پسې کوي. که چیرې په دې اول شیټ کې یو د هغه 98 عدد پیدا نه کوي، بیا له هغه څخه اوړي دوم شیټ ته، په دوم شیټ کې بیا پلټنه پسې کوي. له اول شیټ څخه واوښتی دوم شیټ ته، درېیم شیټ، یعنې په دوم شیټ کې هم نسته راسره د 98 عدد. درېیم شیټ ته واوښتی، په درېیم شیټ کې بیا پلټنه پسې کوي. که چیرې هلته یو هغه عدد نه و راسره موجود، بیا په درېیم شیټ کې، په څلورم شیټ کې پلټنه پسې کوي. مقصد که چیرې دلته ورکبوک ورته انتخاب کړو، بیا هر ځای په دې هر شیټ کې چې د عدد یا د یو نوم موجود وي هغه ټول راته پیدا کوي. او که چیرې شیټ ورته انتخاب کړو، بیا یوازې په همغه شیټ کې کوم شیټ چې موږ تاسې کلیک کړی وي په هغه شیټ کې یو نوم راته پیدا کوي، نور نومونه بیا نه پیدا کوي. په فایند کې یو بل کمانډ د سرچ را په نامه باندې ده. اوس که چیرې دلته راولاړ سو، مثال یو څو عدد ولیکو، نه دلته بیا ښه معلومیږي. 50 عدد مې ولیکئ، کنټرول انټر، او دلته به هم دا 50 عدد ولیکو. اوس دلته ورته لیکو، موږ وایو هغه عدد راته پیدا کړه، دا 50 عدد پیدا کړه، صحیح ده. په همدې شیټ کې راته پیدا کړه. که چیرې سرچ دلته په سرچ کې اوس ګوره بایرا په را باندې دا عدد پیدا کوي، او که بای کالم په کالم باندې دا عدد پیدا کوي. که چیرې را ورته انتخاب کو، نیکسټ فایند نیکسټ باندې کلیک کوو، دا ټول موږ تاسې ته په را باندې همداسې راته پیدا کوي. او که چیرې بای کالم ورته انتخاب کو، لومړی دا د کالم عدد پیدا کوي، له هغه څخه وروسته د دې کالم عدد څخه خلاص و، بیا بل کالم ته ځي، د هغه کالم عدد راته پیدا کوي. او که چیرې را ورته انتخاب کو، بیا په را باندې همدا عدد راته پیدا کوي. بل کمانډ د لوک ان، یعنی په چی پسې غواړئ مثال وګورئ. په دې کې موږ تاسې درې اپشنه لرو، یو فارمولا په نامه ده، بل د ویلیو په نامه ده، بل د کمنټ په نامه ده. کوم چیرې یو فورمول استعمال کړی وي فورمول راته پیدا کوي، که دغسې یو عدد هم لیکلی عدد راته پیدا کوي، او که کمنټ هم استعمال کړی کمنټ راته پیدا کوي. لومړی به دلته راسو، دا کمنټ به ډیلیټ کو، دا به هم ډیلیټ کو. دلته به یو کمنټ ورته اضافه کو. اوس مثال ولیکو احمد ریکارډ. دا مثال اول کمنټ ده، نه دلته بیا د کمال لپاره یو بل کمنټ اضافه کوم، کمال ریکارډ. دا مثال دوم کمنټ ده. دا شماره په دې خاطر ورکوو چې هلته به بیا په فایند کې بیا ډېر په اسانۍ سره پیدا کېږي. مثال دا بل کمنټ هم اضافه کړی ده د نسیم په نامه باندې، نسیم ریکارډ په نامه باندې نه. او دلته به دا درېیمه شماره ورته ورکړو. که چیرې دلته راسو، اوس مثال فایند ته په فایند ډاټ کې بیا دغه ورته انتخاب کو، موږ تاسې موږ وایي چې راته پیدا کړه. ګوره دلته فارمولا کلیک سوې ده، موږ وایي هغه فورمول راته پیدا کړه. مثال د مساوي سم په نامه باندې موږ تاسې یو فورمول هر ځای چې استعمال کړی وي هغه راته پیدا کړه. دا فورمول بدلې ورته ولیکو، له هغه وروسته فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. دا فورمول ګوره دلته استعمال سوی ده،
یا فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. مقصد دلته دا ټول ګوره د سم فورمول استعمال شوی ده هغه ټول راته انتخابوي. او که چیرې دلته راسو مثال دلته په دې ځای کې یو فورمول ورته ولیکو نه دلته به اعداد ولیکو په همدې شکل باندې او دلته به یو فورمول ورته ولیکو. دا د سم فورمول هم دلې استعمال کوي. اوس راځم دلته کلیک کوم فایند ته راځو. په فایند کې بیا مساوي سم موږ وایو د سم فورمول راته پیدا کړه په کوم ځای کې په کوم سیل کې لیکل شوی ده نه دا ټول راته پیدا کوي او راته سرچ دا د ټوټل کالم چې ده په دې ټوټل کالم کې موږ تاسو ګوره د سم فورمول استعمال کړی ده. داسې پای ته ورسېږي له هغه څخه وروسته بل ځای چې که چیرې موږ تاسې د سم فورمول استعمال کړی وه د سم فورمول راته پیدا کوي. بل کمانډ د ویلیو په نامه ده. ویلیو که چیرې ورته انتخاب کوو اوس مثال 232 عدد دلته هم لیکل شوی ده او دلته هم لیکل شوی ده. دا دغه ساده عدد لیکل شوی ده او دا عدد بیا د فورمول په واسطه لاسته راغلی ده نه. که چیرې دلته راسو بیا 232 عدد ولیکو په همدې شکل باندې ساده عدد ولیکو او دلته راځو پاینټ ته په پاینټ کې بیا دغه ورته کلیک کوو. اوس مثال 232 عدد ورته لیکو. 232 عدد چې مې ورته ولیکئ زوم په ویلیو پسې سرچ ورکړه. ویلیو که د فورمول په واسطه لاسته راغلی وي او که دغه ساده عدد لیکل شوی وي د کیبورډ له لارې دا موږ تاسو ته همغه عدد پیدا کوي. فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. دا 232 عدد چې هر ځای موجود وي هغه راته پلټي یا راته پیدا کوي. اوس ګوره 232 عدد دلته موجود ده دلته هم شته راسره او دلته په ټوټل کې موږ تاسې 232 عدد لرو. یعنی دغه که د فورمول په واسطه لاسته راغلی وي او که دغه ساده لیکل شوي وي هغه ټول شی کوي راته پیدا کوي. بل کمانډ د کمنټ په نامه ده. که چیرې کمنټ ورته انتخاب کو زوم دلته په دې ټیبل کې موږ تاسې یو کمنټ لرو د کمنټ 1 په نامه باندې هغه کمنټ راته پیدا کړه. فایند نیکسټ هغه کمنټ په چی کوي راته پیدا کوي. یا مثال دریم کمنټ راته پیدا کړه 3 عدد ورته لیکو فایند نیکسټ باندې کلیک کوو هغه راته پیدا کوي. بل کمانډ په فایند کې د میچ کیس او میچ انټایر سیل کانټینټس په نامه ده. دلته که چیرې اوس مثال دا نوم په غټ حروفو لیکل شوی وي په همدې شکل باندې احمد او دا پورته نوم په کوچنیو حروفو لیکل شوی ده. دلته بیا د احمد نوم ولیکو په کوچنیو حروفو باندې احمد الله. اوس ګوره دلته هم د احمد نوم شته کې په د احمد الله په نامه کې او دلته به مو ولیکو په غټو حروفو باندې یا په کوچنیو حروفو باندې احمد ولی په نامه باندې نه دا به ولیکو. دلته هم ګوره د احمد ولی په نامه کې د احمد نوم شته. اوس راځو دلته په فایند کې موږ تاسې یو کمانډ لرو د میچ کیس په نامه باندې. میچ کیس که چیرې ورته انتخاب کو دلته په دې جدول کې یا په دې شیټ کې په هر قسم حروفو چې دا نوم لیکل شوی وي هغه قسم حروف به دلې ورته لیکو. اوس ګوره که چیرې په غټ حروفو لیکل شوی وي او دلته ته د غټ حروفو یو نوم ورته ولیکې موږ وایو د احمد هغه نوم راته پیدا کړه چې په غټو حروفو لیکل شوی ده. هغه د کوچنیو حروفو نوم یا نه راته پیدا کوي. که چیرې دا کمانډ ټیک مار او که چیرې ټیک مار نه وي بیا ټول راته پیدا کوي. فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته ګوره وبښئ دلته ګوره کمنټ انتخاب کړی دا په ویډیو ورته انتخاب کوو. ویډیو سم انتخاب کړه فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. د احمد نوم په غټ حروفو چې هر ځای په دې ټیبل کې یا په دې شیټ کې لیکل شوی ګوره دلته موږ تاسې په شیټ کې پلټنه پسې کوو ورپوک مو نه دی انتخاب کړی. په دې شیټ کې چې هر ځای د احمد په نامه یو نوم موجود وي په غټ حروفو هغه راته پیدا کوي. او که چیرې دلته ورته ولیکو په کوچنیو حروفو موږ وایو د احمد هغه نوم راته پیدا کړه چې په کوچنیو حروفو باندې لیکل شوی ده. فایند نیکسټ باندې کلیک کوو دا نوم پیدا کوي صحیح ده او دا نوم هم پیدا کوي ځکه چې دلته د احمد الله په نامه کې هم د احمد نوم شته. بیا فایند نیکسټ باندې کلیک کوو احمد ولی کې هم د احمد نوم شته. مقصد هر ځای چې د احمد نوم موجود وي د احمد حروف موجود وي هغه ټول ته پیدا کوي. او که چیرې دا ورته غیر ټیک مارک دا کمانډ ورته ټیک مارک موږ وایو د احمد هغه نوم راته پیدا کړه چې جلا ځان ته لیکل شوی وي. اوس ګوره دا فایند نیکسټ باندې کلیک کوو دا نوم هم راته پیدا کوي دا بل نوم هم راته پیدا کوي. بیا فایند نیکسټ باندې کلیک کوو دا نوم بیرته راته پیدا کوي. یعنی ګوره دلته د احمد ولی په نامه باندې احمد الله په نامه باندې په دې نومونو کې هم د احمد نوم شته دا بیا نه راته سر شي. یعنی هغه نوم موږ وایو راته پیدا کړه د احمد هغه نوم چې هغه یوازې جلا ځان ته لیکل شوی او له نورو سره جوخت لیکل شوی هغه بیا ما راته پیدا کوه. بل کمانډ د فارمټ په نامه ده. که چیرې دلته راسو اوس مثال دې نامه ته موږ تاسې دا د احمد نامه ته یو فارمټ ورکو. موږ وایو دا نوم مثال بولډ ده او دا قسم رنګ هم لري
صحیح ده، سور رنګ لري. دلته سراسو دغه رقم اوس مثال د یو بل نوم د احمد په نامه باندې هغه هم دلته همدا رقم به ورته ولیکو. دا بولډ هم ده او دا قسم فارمټ هم لري. صحیح ده. اوس ګوره دلته راځو په پاینټ کې موږ تاسې احمد نوم ورته لیکو. موږ وایو د احمد هغه نوم راته پیدا که چې یو قسم فارمټ ولري. اوس ګوره دلته موږ تاسې فارمټ سره کم فارمټ ورکړی ده. فونټ ته راځو. په فونټ کې هغه نوم بولډ هم ده او رنګ یې سور ده. هماغه دې فارمټ ته ورته د احمد نوم راته پیدا که. نور نومونه چې هر څونه د احمد هغه بیا ما راته پیدا کوه. داسې مو کیږي. په دې کې ګوره په پریویو کې خپله دا فارمټ انتخاب شئ. فایند نیکسټ باندې کلیک کوو، دا نوم راته پیدا کوي. بیا فایند نیکسټ کلیک کوو او دا نوم هم راته پیدا کوي. نور نومونه بیا نه پیدا کوي ځکه چې دا د دې فارمټ خلاف دي نور نومونه. بل کمانډ د ریپلیس په نامه ده. که چیرې غواړئ چې یو نوم په بل نامه باندې تبدیل کړي یا بدل کړي. اوس مثال د احمد نوم ده، غواړم چې دا بدل کړم علي جان باندې، په دې نامه یې تبدیلوو. دا نوم به په ریپلیس کې ورته ولیکو. نور ټول کمانډونه په هماغه شکل دي لکه څنګه چې مخکې موږ تاسې په پاینټ کې وویل. صحیح ده. هماغه ویت ان شیټ ده یا ورک ده یا سرچ بای را یا کالم ده، لوک ان یا فارمولا یا ویلیو، هر شی چې ورته انتخاب کړي هغه عملیه ورباندې اجرا کوو. ریپلیس آل ورته کلیک که هر ځای چې د احمد نوم موجود وي هغه به څه کوي راته تبدیل کړي. اوس ګوره دلته م فارمټ انتخاب کړی و. که چیرې دلته دا فارمټ ځینې کلیر کړي له هغه نه وروسته اوس ګوره د احمد نوم چې هر ځای موجود وي هغه موږ وایي چې که د علي جان په نامه باندې تبدیل که. مخکې خو یې د فارمټ مطابق دغه نومونه راته چینج کړو. ریپلیس اوس ورته انتخاب که. بیا چې بغیر له فارمټ څخه هر ځای چې احمد په نامه باندې کوم نوم موجود وي دلې په دې شیټ کې هغه ټول راته پیدا کوي او پلټي. بل کمانډ د ګوټو په نامه ده. ګوټو د تګ په معنا ده. که چیرې غواړئ چې یو ساحې ته ولاړ شئ، اوس مثال دلته ورته لیکو، یو ادرس ورته لیکو نه، یو خانې ته یا سل ته موږ پاوز نه یو به ورته ولیکو، له هغه نه وروسته به دا وکیکو هماغه سل راته انتخابېږي. یا مثال دلته راځو ورته لیکو په ګوټو کې زه هم جی څلور خانې ته محفوظ نه جی به ورته ولیکو او څلورم را به ورته کلیکو. دا جی د کالم ادرس راته راکوي او څلور عدد چې د هغه بیا د را ادرس راته راکوي. له هغه نه وروسته چې دا وکیکو هماغه سیل ته مو اتومات رسما بیایي. بل فاصل کې ګوټو سپیشل ته راځو. ګوټو سپیشل کې نورې کیسې هم شته. په دې کې کمنټ ده. که چیرې کمنټ ورته انتخاب کړو موږ وایي په دې ټیبل کې یا په دې شیټ کې هر ځای یو کمنټ اضافه شوی وي هغه کمنټونه راته انتخاب کړئ یا هماغه کمنټونو ته بوز اوکې باندې کلیک کوو. هغه کمنټونه ټول په همدې شکل راته انتخابوي. بل که چیرې ګوټو سپیشل ته راسو، په ګوټو سپیشل کې یو کانسټنټ ده یو فارمولا ده. دا ګوره د څه لپاره کاریږي. په کانسټنټ کې نمبر، ټیکسټ، لوجیکل او ایرر دا هم په کانسټنټ کې هم راځي او په فارمولا کې هم راځي. که چیرې اوس ګوره د هر هغه څه په سر کې چې موږ تاسې مساوي علامه استعمال کړه هغه ته فارمولا ویل کېږي، او که چیرې مساوي علامه په سر کې استعمال شوې نه وه هغه ته بیا کنسټنټ ویل کېږي. که چیرې دلته راسو اوس مثال زه دلته ولیکم یو نوم ولیکم نه مساوي ډبل کوټیشن احمدالله او ډبل کوټیشن بیرته بندوم انټر کړم. دا ګوره یو نوم ولیکل شو. دا د فورمول په واسطه باندې مثال لاسته راغلی. په سر کې مساوي علامه استعمال شوې ده. که چیرې راولاړ سم دلته د احمد الله نوم ولیکم دغسې مین ولیکم نه احمدالله به ورته ولیکو. دغه احمدالله او د دې احمدالله ترمنځ فرق شته. دا د فورمول په واسطه لاسته راغلی ده او دا دغسې ساده حروف لیکل شوي دي. که چیرې دلته راسو پاینټ ته په پاینټ کې نه وبخښئ. که چیرې دلته راسو ګوټو سپیشل ته په ګوټو سپیشل کې کنسټنټ انتخاب. کنسټنټ موږ یوازې په دې لیکنه کې هر ځای چې ټکسټ لیکل شوی وي هغه ټکسټ چې هغه موږ تاسې ساده لیکلی وي هغه راته انتخاب کړه. اوکې به ورته کلیک کړو. ګوره دا احمدالله نوم هم راته انتخابوي او دا نومونه هم دي دغسې دا نومونه هم ټول لیکل شوي دي. دا لیکنه ټوله بغیر له مساوي علامې څخه لیکل شوې ده یعنې بغیر له فورمول څخه لیکل شوې ده دا لیکنه. او که چیرې دلته راسو په ګوټو سپیشل کې فارمولا ورته انتخاب کړو موږ وایي هغه ټکسټ راته پیدا کړه یا هغه لیکنه راته پیدا کړه چې هغه د فورمول په واسطه لاسته راغلی وي. پر دې باندې کلیک کوو اوکې کوو. اوس ګوره دا به یې وارې غیر ټک مارک کړو. ګوټو سپیشل ته راځو هغه ټکسټ راته پیدا کړه چې د فورمول په واسطه لاسته راغلی وي. له هغه نه وروسته دا اوکې کوو. اوس ګوره د یوازې همدغه د احمدالله نوم راته انتخابوي. د احمدالله نوم دغه نوم د موږ تاسې د فورمول په واسطه لاسته راغلی دی ځکه چې په سر کې مساوي علامه استعمال شوې ده. بل په ګوټو سپیشل کې نمبر ده.
که چیرې نمبر ولرو نه. اوس ګوره دلته ساده نمبر هم لیکل شوي دي او د فورمول په واسطه باندې موږ تاسې نور نمبر هم لرو. که چیرې دلته کنسټنټ ورته انتخاب کو موږ وایي هغه نمبر راته وښایه چې هغه ساده لیکل شوي دي. اوکې به ورته کلیک کو. دا ټول نمبر ګوره د ورډ پروګرام نمرې دي، اکسل پروګرام، وینډوز پروګرام، دا ټولې ساده اعداد لیکل شوي دي. او که چیرې دلته راسو په ګوټو سپیشل کې فارمولا ورته انتخاب کو موږ وایي په هغه نمبر راته وښایي چې هغه د فورمول په واسطه لاسته راغلی دي. له هغه نه وروسته به دا ورته اوکې کو. ګوره په دې دوو کالمونو کې موږ تاسې فارمولا استعمال کړې ده. دا د ټوټل فارمولا ده او دا د ایوریج فارمولا ده. بل که چیرې ګوټو سپیشل ته راسو، ګوټو سپیشل کې لوجیکلز لرو. لوجیکلز بیا یو منطقي فارمولې دي. دا بیا انشاءالله په فارمولا مینو کې بیا وایو. که چیرې زه اوس مثال دلته ولیکم مساوي 3 عدد مساوي د له 3 عدد سره، دا صحیح ده که غلط ده؟ دا کمپیوټر خپل راته لیکي چې دا بالکل صحیح ده. او که چیرې ولیکم مثال 15 عدد مساوي په سر کې ولیکم مساوي 15 عدد لوی ده له څو څخه؟ له 4 څخه. صحیح ده؟ دا هم کمپیوټر راته ښیي چې مثال دا صحیح ده. او که چیرې داسې ولیکم 15 عدد مساوي 15 عدد ټیټ ده له 4 عدد څخه، دا صحیح ده که غلط ده؟ دا کمپیوټر راته ښیي چې دا فالس ده، بالکل دا غلط ده، ځکه چې 15 عدد له 4 څخه ټیټ نه دي. او که چیرې راولاړ شو مثال دلته دغسې د کیبورډ له لارې ولیکو، ټرو ولیکو نه او فالس ولیکو، ټي آر یو ای او دا هم ټي آر یو ای، دا به هم فی ای ال اس ای فالس، دا به ورته ولیکو او انټر به یې کړو. اوس ګوره دا د فورمول په واسطه باندې دا ټرو لاس او فالس لاس راغلی دي او دا ټرو او فالس بیا د دغسې ساده د کیبورډ له لارې لیکلي دي. که چیرې دلته راسو په ګوټو سپیشل کې کنسټنټ ورته انتخاب کو. کنسټنټ موږ وایي هغه لوجیکل لیکنه چې موږ تاسې د کیبورډ له لارې په دې شیټ کې لیکلي د هغه راته په راشه که. دی وایي هغه هم دا ساحه ده، په دې ساحه کې لیکل شوي دي. که ګوټو سپیشل ته راسو په ګوټو سپیشل کې فارمولا ورته انتخاب کو. موږ وایي هغه لوجیکل فارمولا راته وښیه چې دلته په دې شیټ کې موږ تاسې لیکلې ده، هر ځای چې لیکل شوي هغه راته وښیه. له هغه نه وروسته دا ورته اوکې کو. کمپیوټر یې خپله راته انتخابوي چې دا لوجیکل فنکشن چې دي یا فارمولې چې دي دا همدلته لیکل شوي دي، په همدې شکل ټول راته انتخابوي. بل کمانډ په ګوټو سپیشل کې د ایرر په نامه ده. ایرر غلطي ته ویل کېږي. که چیرې اوس مثال دلته په همدې شکل باندې مساوي احمد نوم واخ موږ وایي جمع که له 10 عدد سره، دا صحیح ده که غلط ده؟ دا خو یو غلطي سوله، یو ایرر سوله، نو نوم کله له عدد سره جمع کېږي. ګوره دا د فورمول په واسطه باندې دا ایرر غلطي لاسته راغلی ده. که چیرې دلته مثال ولیکو په همدې شکل باندې نه د کیبورډ له لارې ولیکو، دلته به دا علامه ورته ورکو NAME نیم به ورته ولیکو او کوشن مارک ورته ورکو. اوس ګوره د دې لیکنې او د دې لیکنې ترمنځ فرق نشته. فرق بیا په دې کې دی چې دا غلطي یا دا ایرر د فورمول په واسطه لاسته راغلی ده او دا بیا دغسې د کیبورډ له لارې ساده لیکل شوې ده. که چیرې دا دغه هم ځینې ایسته کو علامه بیا نو یو مخ فرق نه کېږي. اوس مثال زه دلته راځم په ګوټو سپیشل کې ورته لیکم زه هم هغه دغه راته وښیه ایرر یا غلطي راته وښیه چې هغه ساده لیکل شوي دي کیبورډ له لارې ایرر به ورته انتخاب کړو. له هغه نه وروسته به دا وکړي کو دا کمپیوټر راته ښیي چې مثال دا غلطي د کیبورډ له لارې لیکل شوې ده، ساده غلطي ده. او که چیرې ګوټو سپیشل ته راسو په دې کې فارمولا ورته انتخاب کړو، موږ وایي هغه غلطي راته وښیه چې د فورمول په واسطه لاسته راغلی وي. کمپیوټر وایي دا غلطي د فورمول په واسطه لاسته راغلې ده، هغه راته انتخابوي. بل کمانډ په دې کې د بلینکس په نامه ده. بلینکس که چیرې ورته انتخاب کړو، له هغه نه وروسته دا اوکې کړو. د کار ساحه چې موږ تاسې تر هرې ساحې پورې کار کړی وي تر هغه ساحې پورې هغه خالي خانې ټولې مکملې راته ښیي. او که چیرې اوس مثال زه راولاړ شم دلته په دې جدول کې یو سیل 2 سیله دغسې خالي راڅه پاته سوي وي نه او موږ تاسې ورته پام سوي نه وي. له هغه نه وروسته دلته راځو په ګوټو سپیشل کې بلینکس ورته انتخابوو، دا اوکې کوو. موږ وایي په دې شیټ کې هغه زموږ تاسې د کار ساحه چې د تره ساحې پورې هر ځای چې د یو بلینک خالي خانه راڅه پاته سوي وي هغه راته په نښه کوي، هغه ته مابوزه. صحیح ده؟ نو دلته ګوره په دې ټیبل کې هم 3 سیله موږ تاسې خالي لرو. که چیرې یو لیکنه کې ولیکو بیا خالي نه راته ښیي. بل کمانډ ده په ګوټو سپیشل کې د
کرنټ ریجن په نامه ده. کرنټ ریجن که چیرې ورته انتخاب کړو هغه نه وروسته دا وکړو دا د دې لپاره استعمالیږي. اوس مثال زه دا ټیبل مې لیکلی ده، دا ټیبل ساحه موږ وایي راته وښیي دا تر کوم ځایه پورې ده نه. ټیبل ساحه باندې کلیک کوو، دلته ګو ټو سپیشل ته راځو، په دې کې اوس مثال کرنټ ریجن ورته کلیک کوم، داسې مې ورته کلیک کوي اوکې مې کوي. کمپیوټر خپل راته انتخابوي چې دا ستا د ټیبل ساحه دې ځایه پورې ده. او که چیرې دلته اوس مثال ګوره دا نورې لیکنه ده نه، له دې لیکنې سره ګوره دا ټیبل سرحد لري صحیح ده، دې لیکنې سره اوس مثال دې طرف ته که راسو دلته ګوره یو کالم اضافه ده، په دې خاطر باندې دا نورې لیکنه نه راته ښیي. که چیرې دلته مثال دا سرحد له منځه یوسو، یو ډاټ شی ورته ولیکو، مثال یو حرف ورته ولیکو نه، اوس د دې لیکنې او د دې ټیبل د لیکنې ترمنځ سرحد نه ده موجود. که چیرې دلته کلیک وکړو په دې ټیبل باندې، موږ وایو د دې ټیبل ساحه ټوله راته وښایه. کرنټ ریجن باندې کلیک کوو اوکې کوو، له هغه نه وروسته اوس ګوره دا نور لیکنه هم ورته اضافه کړه، یعنې دا زموږ تاسې د ټیبل ساحه ده، ځکه چې دلته سرحد موجود نه ده. که چیرې سرحد موجود وي او یو څه مسافه پکې کې د یو رای یا د یو کالم په اندازه باندې یو مسافه موجوده وي، بیا نور لیکنه نه پکړي. بل کمانډ د کرنټ ایری په نامه ده. کرنټ ایری یعنی دا یو قسم فرمول ده، که چیرې هغه بیا انشاءالله په دغه کې ووایو، په ډیټا کې بیا پر خپل ځای باندې وایو. که چیرې اوس مثال زه راولاړ سم دلته یو فرمول ولیکم په همدې شکل باندې، مثال مساوي 4 ضرب ده 4، دغه نه وروسته دا کنټرول انټر باندې کلیک وکړو. ګوره دا ټول عدد 14 دي نه. او که چیرې دلته اوس مثال زما ورپام نه یو بل شخص دلته لیکلي ساده عدد یې لیکلي 14 دا ګوره د فرمول په واسطه موږ تاسې دا عدد لاسته راوړي دي او دا دغه ساده لیکل شوي دي. که چیرې دلته کلیک وکړم په هوم ته راسم، په هوم کې اوس مثال ګو ټو سپیشل ته راسو، په ګو ټو سپیشل کې کرنټ ایری په نامه باندې اوس مثال یو فرمول ده، کوم ځای کې ما مثال دا د ایری فرمول استعمال کړی هغه ساحه راته وښیه. له هغه نه وروسته دا وکړو هغه ساحه باید شي کې راته وښیي، ولکه دا څه مشکل پکې کې ده، خو طریقه یې همداسې ده. د اکثره وخت کمپیوټر همداسې یو غلطي او ایرر راته ښیي. بل کمانډ د اوبجیکټس په نامه ده. اوبجیکټس د دې لپاره کاریږي که چیرې دلته موږ تاسې شیپونه مثال اضافه کړي نه، یو دا شیپ اضافه شوی ده، بل به دا شیپ اضافه کړو صحیح ده، کنټرول ډي، بل کاپي به ځینې وخت. اوس ګوره دلته که چیرې دا شیپونه موږ تاسې انتخابوو، د کیبورډ له لارې کنټرول به ونیسو، پر یو شیپ کلیک وکړو هغه به انتخاب سو، بیا به بل شیپ ورته انتخاب کړو صحیح ده، دا ټول ګوره ورسره انتخاب سو، دا د موس په واسطه باندې انتخابیږي. بل که چیرې غواړئ چې دلته په ګو ټو سپیشل کې ټول شیپونه دلته د دې کمانډ له لارې انتخاب کې اوبجیکټ ورته کلیک کوو، له هغه نه وروسته اوکې کوو. ایکسل پروګرام خپله ټول مکمل ده، همدا شیپونه یا تصویرونه ټول راته انتخابوي. بل کمانډ ده په ګو ټو سپیشل کې د را ډیفرنس په نامه ده. نور به انشاءالله دغونه باسي، دا یو کالم خلاص کوي په ګو ټو سپیشل کې، سبا بیا پر دا بل کالم باندې کار وکړو. نو د نن ورځې لپاره زموږ تاسې درس همدومره بس ده، سبا بیا انشاءالله نور درس وایو.